د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. پاکستان وای افغانستان سره مو صادراتو او وارداتو کې کمی راغلی. بل خوا کونړ کې د دیوال چپه کېدو له امله جنازه کې راټول 6 کسه ټپیان شول. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. درنو کتونکو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړی نو په سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان دولتي بانک وایي په وروستیو 8 میاشتو کې افغانستان ته صادرات څه باندې 9% کم شوي دي. دغه راپور کې وړاندې ذکر شوي چې په دې موده کې له افغانستان څخه پاکستان ته هم د صادراتو کچه 9.50% کمه شوې ده. افغانستان ته صادرات له $346 میلیون څخه $319 میلیون او دغه راز واردات له $14 میلیون او $545,000 څخه $440 میلیون ته کم شوي دي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي راکړې ورکړې کچې کې د کمیدو عمده لامل پر افغان سوداګرو د پاکستان د تازه محدودیتونو وضع کول دي چې له امله افغانستان چابهار بندر ته مخه کړې ده. بلخوا د چهارشنبې ورځې سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د پارکنډي سیمه کې هغه مهال چې کلیوال د جنازې مراسمو کې راټول شوي وو نو د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن دیوال پرې چپه شو او 6 کسان ټپیان شول. دغلته خلک وایي 14 کسه تر سطحي درملنې وروسته رخصت شوي او 14 نور د درملنې په موخه ولایتي مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د وروستیو ورښتونو له امله د دې ولایت په غازی آباد، وټپور او نرنګ ولسوالیو کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي او دغه راز لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. درنو کتونکو دا وې د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.